سلفو کې یو عالم تیر شوی دی، د هغه نوم دی توبة بن الصمة رحمه الله. د هغه په باره کې راځي وایي دا چې و دا د رقي اوسېدونکی او دا د شام یو ښار دی، د هغې اوسېدونکی. ده به د ځان سره د دې ورځو حساب بیا کوو. تاسو فکر وکئ، یو ورځ کېناستو د ځان سره حساب شروع کړو د خپل نفس چې زما به څومره زندګي تېره شوي، چې حساب یې کوو نو دې اندازې ته ورسېد چې زما 80 کاله عمر تېر شوی دی. 80 کاله. او بیا یې د دې 80 کالو د ورځو حساب یې وکړو، تقریبا د هغې نه 1500 یا 600 ورځې جوړېدلې چې د څنګه دا حساب وکړو د دې ورځو. ناڅاپه یوه چغې د خولې نه ووتله او ویل وایي ما لره هلاکت دی په هغه ورځ باندې چې زه به د خپل رب العالمین سره او د خپل مالک سره به زه ملاقات کوم، زه به د خپل رب مخې ته ودرېږم او ما په دنیا کې 1000 ورځې څه د پاسه تېرې کړي دي. که چېرته ما په هره ورځ یوه ګناه کړي 1000 ګناهونه ما کړي، زه به د رب العالمین مخې ته څنګه ودرېږم؟ دا انا چې کله ما په ورځ کې یوه ګناه کړې ده او بیا وایي زما دپاره د هلاکت په هغه ورځ باندې، په کومه ورځ چې زه د الله مخې ته ودرېږم او زما په هره ورځ باندې 10,000 ګناهونه ما کړي دي. دا خو چې یوه ګناه ما کړې 1000 شوې، پاتې لا دا چې ما په ورځ کې 10,000 ګناهونه کړي دي، نو زما به څومره ګناهونه د رب العالمین مخې ته په ما باندې به انباري. او یوه چغې د خولې نه ووتله او ایسته بېهوشه پرېوتو. خلک ول زر رال چې ویکتو راویکتو ویړو راویړو بس د ده نه ایسته ساه ختلې وه د دې سخت غم د وجې نه، د دې فکر د وجې نه چې زه خو داسې پاک معصوم نیمه چې ما ګناهونه نه کړي، چې هغه اقلا یوه ګناه مې په ورځ کې کړې ده 1000 ګناهونه مې، زه به د الله مخې ته د دې سره ودرېږم. زه به الله ته څه جواب ورکوم چې ما په دې عمر کې د ستا نافرماني ولې کړې ده؟ نو چې ویکتو هغه وفات شوی و. دا خلک چې وله راغلی او پرې راجمع شو، وایي دې وخت کې وایي د خلکو یو اواز واورېدو او هغه اواز دا و، دا هم د ده یو کرامت و. وایي اواز کې ورته دا وویلی شو چې یا لکې رکزة فی الفردوس الاعلی، ای کامیابه منډې وهونکې چې جنت الفردوس ته ورسېدلې. زما عزتمند ورونو دا ولې د ځان سره به حساب به کوو؟ هسې یو انسان چې داسې حساب د ځان سره شروع کړو هره ورځ دا د ځان سره حساب کوي چې نن د سهار نه واله تر ماښامه پورې ما دا عمل وکړو، دا مې وکړو، دا مې وکړو. هېڅ چرې به دا انسان بې حیا کار ونه کړي، ګناه به ونه کړي، د الله نافرماني به ونه کړي. خو دا موږ چې په دې نافرمانۍ کې مبتلا یو، په دې ګناهونو کې مبتلا یو، موږ د ځان سره حساب او کتاب نشته دی. زما عزتمند ورونو د ځان سره حساب او کتاب په دې کې ډېره فایده پکې ده. تا د بد عملۍ نه نیک عمل ته راړی، تا د ضلالت نه هدایت ته راړی، او تا د شیطان د لارې نه د رحمان لارې ته راړی. چې کله انسان د ځان سره حساب وکړي، د دې وجې نه باید موږ او تاسو د خپل عمرونه د خپل وختونه خراب نه کړو.